د ننګرهار عامه قوماندانۍ اړوند د اطفایي مدیریت مرستیال محمد قاسم مبارز وایي د روان کال په اوږدو کې 55 د ورلګېدنې پیښې په بریالیتوب سره مهار کړي دي. مبارز زیاتوي د ورلګېدنې دغه پیښو پر وخت مهارولو سره د 608 میلیونه 942 افغانیو په ارزښت د مالي زیانونو مخه نیول شوې ده. په روان 1404 کال کې د ننګرهار ولایت د اطفایي مدیریت ملګرو تقریبا 55 پیښې د اورلګېدنې مهار کړي دي او ورونه یې مړه کړي دي. تقریبا 608 میلیونه 942 افغاني هیوادوالو مالونو ته نجات ورکړل شوی ده. د اطفایي مدیریت یو تن کارکوونکی رحمان الله بیا له هیوادوالو غواړي چې د اورلګېدنې د پیښو پر مهال دی د اطفایي موټرو کارکوونکو ته سړکونه او لارې خلاصې پرېږدي تر څو د پیښې ځای ته په وخت ورسیږي او د زیاتو زیانونو د اوښتو مخه ونیول شي. زمونږ غوښتنه د ولسونو نه دا ده چې کوم وخت کې اور رامنځته شي موږ د اور ساحې ته ځان ورسوو نو چې موږ سره لارې په خلاصولو کې همکاري وکړي او همدارنګه د اور په ساحه کې بیا مزاحمت ونه کړي، دغه ساحې نه لږ لرې اوسېږي. دا به ښه وي تر څو موږ په ښه طریقه باندې خپل کار وکړی شو. د جلال آباد ښار اوسېدونکي حاجي جاوید بیا د اطفایي منصوبینو د چټکو او اغېزمنو فعالیتونو ستاینه کوي او وایي چې د اورلګېدنې د پیښو پر مهال د اطفایي کارکوونکو چټک حضور د مالي زیانونو د کمېدو لامل شوی دی. چې زموږ اطفایي نام خدا ماشاءالله تقریبا ډېر چټک یعنی د سره چې زر ځان لاسي او موږ ډېر زیات خوشحال یو. اکثر په نن په فیسبوک کې د دې کارنامې ګورم چې د قسم دي خلکو ته زما سلام دی. دا چې ننګرهار کې د نفوسو ګڼې ګوڼې د زیاتوالي له کبله وخت نا وخت د اورلګېدنې پیښې رامنځته کېږي، خو د اطفایي مدیریت کارکوونکو تل هڅه کړې چې پر وخت یې مهار او د زیاتو زیانونو د اوښتو مخه ونیسي.